بد خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو 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 پر مخ بځو. د افغانستان برښنا شرکت رهبرۍ د حکومت اطلاعات او رسنیو مرکز کې د خپلو لاسته راوړنو خبري کنفرانس وړاندې کړو. د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د عملیاتي او تجارتي ریاستونو مسؤلینو په ګډون د شبکې اصلاح، ضایعاتو مخنیوي، برېښنا خدماتو پیاوړتیا او پراختیا او ګڼو نورو برخو کې د شویو پرمختګونو او لاسته راوړنو خبري کنفرانس د حکومت اطلاعات او رسنیو مرکز کې وړاندې کړو. خبري کنفرانس کې چې د رسنیو استازو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان برښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د هیواد کورنۍ تولیدي برېښنا کچې لوړولو لپاره د ترسره شویو هڅو یادونه وکړه او پانګوالو ته یې ډاډ ورکړو چې د افغانستان برښنا شرکت ورته د هر ډول همکارۍ اسانتیاوې برابرې کړي دي. برښنا شرکت ټولو پانګوالو ته، که هغه ملي پانګوال دي که هغه نړیوال پانګوال دي، هغوی ته ښه راغلاست وایي، دروازې ورته خلاصې دي. د سرمایه ګزاري په برخه کې موږ د پوره شفافیت په کارونو کې د روڼتیا او چټکتیا ډاډ ورکوو. خدای دې دوی راولي، موږ شپه ورځ د دوی خدمت کیو. د افغانستان برښنا شرکت عملیاتي رئیس انجینیر صفی الله احمدزي د هیواد په کچه د شبکې پراختیا او اصلاح په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې د هیواد کورنۍ تولیدي فابریکې پر وخت بیا رغول شوي او د تخنیکی سمونو بهیر یې چټک شوی دی. اصلاحات در بخش ترمیمات اساسی دستگاه‌های آبی، دیزلی، آفتابی، در هر بخش از اینا ما انجام دادیم. د تجارتي ریاست مرستیال میرویس عطایي له پخوانیو زورواکو څخه د برېښنا لګښت پیسو پورونو ترلاسه کولو په اړه معلومات وړاندې کړل او د تجارتي ضایعاتو کچې راټیټېدلو یادونه یې هم وکړه. اوید از کسایی که سیاسیون و زورمندان بودن اجراعاتی که صورت گرفته تاکنون 322 میلیون افغانی تولید شده. دا یادونه ده چې دغه خبري کنفرانس کې د رسنیو راغلو استازو پوښتنو ته د افغانستان برښنا شرکت رهبرۍ له لوري ځوابونه ورکړل شول او هر اړخیز معلومات ورته وړاندې شول.